سلامونه درنو لیدونکو ام ټي پلس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. درنو لیدونکو نننۍ موضوع مو دې باره کې ده که چېرته ستاسو یو تلیفون وي او په دې کې ستاسو سیم کارت وي، دې ته ډېر زنګونه راځي. په دې موبایل کې تاسو انټرنیټ استفاده کوئ یا یو بل کار پکې کوئ، گیم کوئ او دې ته هر وخت زنګونه راځي که نه. هغه که تاسو چېرته سوشل میډیا کاروئ او د زنګ په راتلو سره ستاسو هغه کار له تاسو نه پاتې کېږي. نن درته داسې یو کوډ ښیم، دا په خپل موبایل کې ووهئ، تاسو ته به یو زنګ هم نه راځي، تاسو ته به زنګ هم نه راځي بلکې ستاسو زنګ به خلکو ته ځي. که تاسو چاته زنګ وهئ زنګ به ځي، که تاسو ته څوک زنګ راوهي تاسو ته د چا زنګ نه راځي، او که پیغام درته رالیږي پیغام راځي. نو ویډیو ډېره ښه ویډیو ده، تر پایه راسره وګورئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. نو طریقه په دې ډول ده درنو لیدونکو، که چېرته تاسو غواړئ چې تاسو ته کوم زنګونه راځي هغه زنګونه تاسو سره نه شي بلکې ستاسو زنګ به خلکو ته ځي. تاسو که غواړئ چې دا کوډ په خپل موبایل کې ووهئ، اول به راشئ خپل د موبایل فون ته چې کله تاسو راغلی په دې ځای کې به تاسو ووهئ *2*1*. که چېرته ستاسو په موبایل کې MTN اریبا سیم کارت وي نو تاسو به کوم کوډ وهئ 0*6*6. دا کوډ هم چې کله ووهه نو هیش به ووهئ، هیش هم چې کله ووهه اوکې به یې کوئ. وګورئ هلته یې ولیکل کال فاروورډینګ رجسټریشن واز سکسسفول. دا پاس وګورئ ستاسو په موبایل باندې دلته یو علامه هم د دغې راځي د کال فاروورډینګ. دا وګورئ کال فاروورډینګ وایس کال. نو تاسو ته چې اوس څوک زنګ راوهي زنګ به یې نه راځي بلکې ستاسو زنګ به خلکو ته ځي. دا طریقه دې دپاره ده که چېرته تاسو خپل موبایل کې نټ کاروئ او تاسو ته څوک زنګ راوهي مزاحمت درته کوي، نو دا خپل موبایل کې فعال کړئ، دا کوډ پکې ووایئ، تاسو ته به چا زنګ نه راځي. اوس که بیرته تاسو چېرته غواړئ چې د دې سیستم نه خپل د سیم کارډ موبایل بیرته وباسئ نو تاسو به کوم کوډ وهئ؟ تاسو به دا کوډ وهئ #002#. دا هم چې کله ووهه خپل موبایل کې اوکې به یې کوئ. چې اوکې هم که ستاسو موبایل وګورئ کال فاروورډینګ آل ایریز سکسسفول، بیرته د کال فاروورډینګ نه ووته زما دا موبایل. نو دا وه طریقه چې ما مجتبی هاشمي درته جوړه کړې وه. که زموږ معلوماتي ویډیوګانې مو خوښېږي نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو ته یو لایک ورکړئ. تر بلې معلوماتي ویډیو پورې ښې چارې ښه وخت.